د نړۍ هیوادونه. د نړۍ هیوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هیوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې کوي. غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هیوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زید. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، احترامات مې ومنئ. خاکسار احمد زیب یم. یو ځل بیا درته د نړۍ د هیوادونو په خپرونه کې هرکلی کوم. په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د ژوند شپې ورځې مو په خوښۍ او خوشحالۍ تېرېږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې د نړۍ د هیوادونو د پیژندنې خپرونه ده چې په دې خپرونه کې موږ تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو په باره کې معلومات درکوو. ګران اوریدونکو، په تېره خپرونه کې تاسو د کیوبا هیواد په باره کې معلومات اورېده، په دې تمه چې هغه ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلي وي او د کیوبا هیواد په باره کې مو معلومات ترلاسه کړي وي. په نننۍ خپرونه کې تاسو ته د دونومیکا هیواد په باره کې معلومات درکوو. ګران اوریدونکو، د دونومیکا هیواد د نوم لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې DM دی. رسمي نوم یې د دونومیکا کامونویلټ او نړیوال نوم یې دونومیکا دی. یعنې په نړۍ کې دا هیواد خلک په دونومیکا نوم پیژني. دونومیکا هیواد په لویدیځه نیمهکره، شمالي نیمهکره، د جنوبي امریکا په شمالي خوا کې د کارابین د ستر سیند لویدیځ او د شمالي اطلس سمندر ختیځ ترمنځ د پورتوریکو، د امریکا د متحده ایالاتو یعنې شمال لویدیځ ته ترینیداد او توباکو لویدیځ په منځني واټن کې د لویدیځ طول بلد د 14.5 درجو او 11.5 درجو او د شمالي عرض بلد د 17.5 درجو او 2.5 درجو ترمنځ موقعیت لري. دونومیکا هیواد 254 کیلومتره مربع پراخوالی لري. دا هیواد د کوم هیواد سره پوله نه لري. د 4 خواو څخه په اوبو پورې تړلی دی. په دونومیکا هیواد کې یو شمېر مهم سیندونه شته دي چې د دې هیواد په کرنه کې مهم رول لوبولی دی او د دې سیندو پر غاړو باندې د سیل او تفریح لپاره په زړه پورې ځایونه جوړ شوي دي چې د نورو هیوادو څخه ورته خلک د سیاحت لپاره راځي. د مهمو سیندونو څخه مورم، دیب لاتین، مورن تورس، پیتون او داسې نور سیندونه دي او د لوړو څوکو څخه مورن دیب لاتون څوکې دي چې 1440 متره جګوال لري. درنو اوریدونکو، راځو د دونومیکا هیواد اقلیم ته. دونومیکا له سمندر له اوبو سره د ګاونډیتوب له امله توده، لمده او سمندري هوا لري او ډېر اورښت پکې کیږي. شمال ختیځ خواته سمندري بادونو د دې هیواد هوا تل لمده ساتلې ده. ګران اوریدونکو، دونومیکا هیواد یو ټاپویز هیواد دی. د جنوبي امریکا په شمالي خوا کې د سمندر په اوبو کې پروت دی او د ونوارد د ټاپوګانو د لړۍ یو غټ ټاپو په توګه د کوچنۍ انتیلونو د ټاپوګانو له ډلې څخه شمیرل کیږي. دونومیکا غرنی ټاپو دی او اورغورځونکی جوړښت لري. دونومیکا تنګیا په شمال کې، د مارتینینګ د تنګي په جنوب کې د دې هیواد د سیمې له نورو هیوادونو څخه جلا ساتي. دونومیکا په شمال او جنوب کې څو خلیجونه شته دي چې تر ټولو غټي پروفیسور رپروت نومیږي. دونومیکا هیواد 3 غټ سیندونه لري چې د ورښتونو له امله په ټاپوګانو کې تل د اوبو ډک بهیږي. په عمومي توګه له سمندر له سطح څخه د دونومیکا تر ټولو ټیټه سیمه د کارابین ستر سیند دی او تر ټولو لوړه سیمه د دیاب لاتین څوکه ده چې 1440 متره جګوال لري. د دونومیکا هیواد پایتخت د روسو ښار دی. په دې هیواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 92 نفر، په 1 میل مربع کې 226 نفر، په ښارونو کې 4% او په کلیوالي سیمو کې 14% اوسیدونکي ژوند کوي. په دونومیکا هیواد کې د ژوند تمه په منځنۍ توګه 4 کاله ده. په نارینه‌و کې 1.3 کاله او په ښځو کې 2.1 کاله ده. په دونومیکا هیواد کې ښځه په ژوند کې 1.9 ماشومان زیږوي. د دې هیواد د اوسیدونکو نژاد 9.1% تور او 2.2% ګډ تور او سپین، 2.4% سره بومیان او سپین اروپایان او سوریایي
او 4% د نورو نژادونو خلک په دې هیواد کې ژوند کوي. دین یې رومن کاتولیک دی او رسمي ژبه انګلیسي او فرانسوي ده. لیکدود پکې په لاتینی ژبه دی. د دومینیکا هیواد د اداري ویش له مخې په 10 برخو ویشل شوی دی. د دې هیواد حکومت کمونیلټ غړی یعنې پارلماني ولسواکي دی. د دومینیکا نوی اساسي قانون په 1998 د نومبر په 3 نافذ شوی دی. د دومینیکا جمهور رئیس د خلکو پوښښه د 5 کالو لپاره ټاکل کیږي. د دې هیواد د جمهور ریاست تیر ټاکنې په 2010 کال کې شوې او راتلونکي ټاکنې به په 2015 کال کې ترسره شي. د دومینیکا هیواد لومړی وزیر د دې هیواد د جمهور رئیس او د کابینې وزیران دواړه پوښښه ټاکل کیږي او د دومینیکا ولسي جرګه 10 غړي لري چې 20 د خلکو پوښښه او 9 په انتقالي توګه ټاکل کیږي او ټول د 5 کالو لپاره کار کوي. د دومینیکا د ولسي جرګې تیر ټاکنې په 2010 کال کې شوې او راتلونکي ټاکنې به د دې هم په 2015 کال کې ترسره شي. په دومینیکا هیواد کې د رای ورکول سن 13 کلن دی او رای ورکول عمومي دي. د دومینیکا حقوقي نظام په انګلیسي قوانین ولاړ دی. د ختیځ کارابین ستره محکمه، د استناب محکمه او لوړه عالی محکمه د دې هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګانونه دي. د دغې سترې محکمې د شپږو ګوندونو قاضیانو څخه یو په دومینیکا کې میشت وي او د دې هیواد قضایي سیستم څاري. د دومینیکا هیواد د خپلواکۍ ورځ 1998 د نومبر 3 ده او ملي رخصتي هم د نومبر په 3 د خپلواکۍ ورځ ده. دا هیواد په UN کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1998 د نومبر 3 ده او همدا شان په نورو نړیوالو ټولنو کې هم غړیتوب لري. په CDB، CCAF، CCCT، IFAD، IDA، ICRM، ICFTU، ICCT، IBRD، FAO، ICO، ICS، IMO، IMF، ILO، IFRCS، IFC، OECS، OIS، NAM، MIGA، ITU، UNIDO، WTO، WMO، WIFO او WHO او WCI او UFF په ټولو کې غړیتوب لري. درنو اردوونکو، اوس هم پام راګرځوم د دومینیکا هیواد ملي بیرغ ته. د دومینیکا هیواد بیرغ زمکه شنه ده. د دومینیکا د بیرغ له امیدي او پوکي ازلاو څخه یو پر بل درې ژیړي سپینې او تورې پټې پرتې دي. د دومینیکا د ملي بیرغ په خپله منځنۍ برخه کې یوه سره دایره ځای لري چې په هغې کې یو مارغه او د مارغه ګرد چاپیره 10 شنه ستوري ښکاري. قدرمن اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې ستاسو پام راګرځوم د دومینیکا هیواد اقتصاد ته. د کرنې سکتور د دومینیکا د اقتصاد د ملا تیر جوړوي چې د اقلیمي شرایطو او د نړیوال اقتصاد له پرمختیا سره نیغ په نیغه اړیکې لري. د کیلو تولید د دومینیکا د کرنې د سکتور تر ټولو غټ محصول دی. په 2003 کال کې لږ کم شو او د دې هیواد د غیر خالص کورنۍ تولیدي 1% کسر سره مخامخ کړ. د سیلانیانو عواید د دومینیکا د غیر خالص کورنۍ تولید کې دوهم ځای لري. په 2003 کال کې د دې هیواد د سیلانیانو شمیر بیا زیات شو او دغه رقم په امریکا باندې د 2001 د سپتمبر له یرغلونو څخه وروسته ټیټ شو. په همدې کال کې د دومینیکا دولت وغوښتل چې خپل هیواد د سیلانیانو لپاره په یو ډیر په زړه پورې سیمه باندې بدل کړي. د ساحلي سیمو شګلنتوب په دې هیواد کې د نړیوال هوایي کرښو شتوالی او د بهرنیانو لپاره د استراحت او تفریح اسانتیاو لږوالی هغه لاملونه وو چې د دومینیکا د ډیر سیلانیانو د ورتګ په کار کې ستونزې پېښولې. د دومینیکا دولت او اقتصادي چارو ماهرینو په 2003 کال کې پریکړه وکړه چې د خپل اقتصاد په جوړښت کې به بنسټیز بدلونونه راولي. دوی وپتېله چې د دې هیواد د کیلو پراخه کروندې په خصوصي سکتور باندې وپلوري، د بیو له کنټرول څخه به لاس واخلي او په مالیاتي تګلارو به یې کتنه وکړي. که چیرې دغه هڅې بریالي شي، له یوې خوا به په دومینیکا کې د روانو اقتصادي بحرانونو مخه ونیول شي او له بل خوا به د پیسو د نړیوال صندوق IMF غوښتنې ته مثبت ځواب ویل شوی وي.
د دونمیکا دولت غواړي چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د تیلو چانټځای جوړ کړي، بهرني پانګوالو ته اداري او حقوقي اسانتیاوي قانوني کړي او تمویلي سکتور پیاوړی کړي. سملاسه دونمیکا هیواد له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د سړي سر کلنی عاید 15,000 امریکایي ډالرو ته لوړ دی. د دونمیکا هیواد د صنعت څخه لرګي، پروسس خوراکي مواد، د میوو جوس، سابه، بسکټ، منرال اوبه، بیر، شراب، چاکلیټ، صابون، د غاښو کریم، برېښنا، جامې، بوټونه، استخلاقي کورني توکي او کارتونونه او داسې نور شیان د دې هیواد د صنعت څخه دي. درنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د دونمیکا هیواد کرنې ته. د دونمیکا هیواد 6.8% ځمکه د کرلو وړ ده. د دې هیواد 3% ځمکه څېړځایونو، 6% ځنګلونو او پاتې 4.3% غرونو، غونډیو، ښارونو او د استوګنو کلیوالو سیمو نیولې ده. په 1999 کال کې د دونمیکا هیواد 40% خلک د کرنې په سکتور په کار بوخت وو او په 2003 کال کې د دې هیواد 18 غیر خالص کورنی تولید له همدې سکتور څخه لاسته راتله. د دونمیکا هیواد خاوره د اورغورځونکو موادو څخه جوړه شوې ده او د کرنې لپاره بډایه ځمکه بلل کیږي. لرګي، غنم، وربشې، ګلان، زینتي بوټي، میوې، کیلې، کاکو، سابه، لبنیات او هګۍ د دې هیواد د کرنې او څارویو تر ټولو مهم محصولات دي. او د کاني مواد څخه د ودانیو ډبرې، ګچ، تیل، غاز، سره زر او سپین زر دي. د صادراتو څخه خوراکي مواد، کیلې، ستورست، بیر، شراب، میوې، جوس، لرګي، صابون، کورني استخلاقي توکي او داسې نور چې غټ تجارتي شریکان انګلستان، جمیکا، انټیګوا، باربودا، ګویانا، جاپان، ترینیداد، توباګو، امریکا متحده ایالات، سنت لوسیا او داسې نور هیوادونه. د وارداتو څخه کوچني فابریکې، ماشینونه، نقلیه وسایط، پرزې، خوراکي مواد، غنم، وریجې، حبوبات، غوړي، بورا، ژوندي څاروي، سیګریټ، کیمیاوي مواد، استخلاقي شیان، برېښنايي وسایل، فلزي شیان او نور صنعتي مالونه چې غټ تجارتي شریکان امریکا متحده ایالات، ترینیداد، توباګو، انګلستان، جنوبي کوریا او جاپان هیوادونه دي. قدرمن اوریدونکو، د دونمیکا هیواد د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 001 980 001 980. دونمیکا د خپلو کورنیو او نړیوالو مخابراتي اړیکو لپاره ډیر پرمختللي اتومات سټیشنونه لري. دونمیکا له ګاونډي هیوادونو مارتینینګ، ګوادلوپ سره د مایکرو رادیورلی او د رادیو ټلویزیون له سنت لوسیا سره د رادیو ټلویزیون لارې تړاو لري. په دې هیواد کې یو شمېر رادیوګانو او ټلویزیونونو مرکزونه هم شته دي چې 2 رادیوګانې په AM او 4 په FM خپرونه وړاندې کوي. د انټرنیټ هیوادنۍ کوټي DM دی. د دونمیکا هیواد 94% نارینه او ښځې په لیک او لوست پوهیږي. په دې هیواد کې 15 لومړني ښوونځي چې 14,000 زده کوونکي او 620 ښوونکي، 13 منځني او مسلکي ښوونځي چې 5,950 زده کوونکي او 320 ښوونکي او 2 پوهنتونونه او کالجونه چې 520 محصلین او 48 استادان لخوا ورته زده کړه پر مخ بیول کیږي. زده کړه په دونمیکا هیواد کې د 15 کلنیو څخه تر 18 کلنیو ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره وړیا او جبري ده. د دې هیواد 30% اوسیدونکي ماشومان او تنکي ځوانان په زده کړه بوخت دي چې دا د دې هیواد یوه ښه سلواله بلل کیږي. د دونمیکا هیواد د ځوانانو لپاره کاري اسانتیاوې ډېرې برابرې دي. 15 کیلوګرامه کاغذ د لیکلو او خپرولو لپاره کاروي او روغتیا په دونمیکا هیواد کې ډیره ښه ده او داسې ټولنیزې بیمې شته دي چې له دې هیواد د اوسیدونکو سره د ناروغتیا، وزګارتیا، زړښت، معلولیت او د مړینې په وخت کې څه ناڅه مرستې کوي. په 2003 کال کې په دې هیواد کې 850 کسانو ته یو عمومي ډاکټر او 220 کسانو ته د روغتون یو کټ رسیدو. په دونمیکا هیواد کې په ایډز او په نری رنګ ناروغان نشته او د دې هیواد دولت تل هڅه کوي چې د طب وقایي برخه پراخه کړي او خلکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. ګران اوریدونکو، تاسو د نړۍ د هیوادونو خپرونه د ننګرهار ملي راډیو نه اورئ. ګران اوریدونکو، په دې تمه چې تاسو په خپرونه کې شوي نه وئ، ستاسو پام راګرځوم یو ښکلې سندرې ته. د سندرې وروسته زموږ خپرونه دوام لري.
ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن زال د بازانو د دلته کې زمریانو سي 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 دا د نن بچان لري دا د پرګنو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د آزادۍ خاوره دا د جګړو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن چاته بسر ټټ نکړم سوچ روح می تن کی وی چاته بسر ټټ نکړم سوچ روح می تن کی وی چاته بسر ټټ نکړم سوچ روح می تن کی وی چاته بسر ټټ نکړم سوچ روح می تن کی وی چاته بسر ټټ نکړم سوچ روح می تن کی دلته افغانانو سي دا د توریالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د آزادۍ خاوره دا د جګړو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن دا د ننګیالو وطن فت زما عزت زما کور د شرافت زما 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 کامل ندی دا د سردرو وطن ګران اوردونکو سندره مو د نړۍ د هیوادونو په خپرونه کې واورېده په دې تمه چې تاسو ته په زړه پورې واقع شوي او د خپرونه هم ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي درنو دوستانو د خپرونې د پیل شوي تر بلې خپرونې پورې مخک سارجب او سره ټولو همکارانو ته اجازه راکړئ تاسو په لوی څښتن تعالی سپارمه تاسو رابول مد ننګرهار ملي راډیو نور خپرونه اورېدو ته ماته اجازه راکړئ په مخه خاوره دا د جګړو وطن دا د ننګیالو 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 وطن